سلامونه ګرانو کتونکو. I am عظیم خان مندوخیل and you are watching وطن چینل. ګرانو کتونکو، د وطن په هره کوڅه کې یاست، که په کلي، که په ښار، که په ملک کې زننه، که له ملکه بهر مسافر یاست، ټولو ته د زړه له تله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو، 365 ورځې 6 غنټې په پښتو فلم انډسټري څنګه تیرې شوې. مطلب می دا دی چې 2024 کال په پښتو فلم انډسټري څنګه تیر شو. پښتو فلم انډسټري په 2024 کې 11 فلمونه کتونکو ته ورکړل. په دې 11 فلمونو کې په وړوکي اختر کې 4 فلمونه پښتو فلم انډسټري د نمایش دپاره پیش کړل. په هغو 4 فلمونو کې اول فلم و چرته خانه چرته پکیره. د دې فلم ډایرکټر او فلم ساز ارشد خان او په دې فلم کې شاهد خان، جهانگیر خان، اصغر چیما، عمران خټک، اصف خان، مایک نور، میډم شاناز او داسې ډیرو فنکارانو په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کړې وه. د خدای ظالمه سل خپل او د خپل خاندان دشمن جوړیږي. زمالور ژوندی ده. په 2024 کې په وړوکي اختر کې دوم غټ فلم یار دشمن. د یار دشمن فلم ساز محمود احمد بابو صاحب او د دې ډایرکټر ارباز خان. په دې فلم کې عجب ګل، جهانگیر خان او ارباز خان د خپل فن مظاهره کړې وه. زما جانانه چې پتا خوشاله نکما دا بلوري بلوري بنګړي بسکما دا بلوري بلوري بنګړي بسکما. د وړوکي اختر دریم غټ فلم بندیوان و چې د دې فلم ساز شیخ اکرم صاحب او د دې فلم ډایرکټر شاهد عثمان صاحب. په دې فلم کې شاهد خان، جهانگیر خان، ارباز خان، اصغر چیما او نیلم ګل د خپل فن مظاهره کړې وه. جنه په زور کا پرزاوي نن بد زړه خوخه زماوي موای پختون راته چې تا نکړه مخبلا. ګرانو کتونکو، د 2024 د وړوکي اختر څلرم فلم پیښور زما دی. د دې فلم ساز اسلم بیلاو او د دې ډایرکټر شانزیب خان مندوخیل و. په دې فلم کې ارباز خان، اصغر خان، عمران خټک او له دې سره ډیرو فنکارانو په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کړې وه. زبا په پیښور خپل جنډا وترو اغم پکې ټکر چې ټول پیښور ویني. ګرانو کتونکو، کله چې وړوکي اختر تیر شو، غټ اختر راغی، نو پښتو فلم انډسټري یو ځل بیا په حرکت کې راغله او د غټ اختر دپاره یې 3 فلمانو تیاریانې شروع کړې. په هغو 3 فلمانو کې 5م نمبر فلم عشق مبارک و. د عشق مبارک فلم ساز اصغر چیما و او د دې ډایرکټر شاهد عثمان صاحب. په دې فلم کې جهانگیر خان، اصغر چیما، اصف خان، وقار جانی، خالده یاسمین، ممتاز زیب، بسمت چوهان او له دې سره په دې فلم کې ډیرو فنکارانو د خپل فن مظاهره کړې وه. وصل پرستی او عشق دا جنون مستی او عشق زه او محبت او دا مینه بندگی او عشق عشق مبارک عشق مبارک عشق مبارک. د 2024 اووم غټ فلم چا کړم بدعمله. دا فلم پښتو فلم انډسټري د نمایش دپاره پیش کړي او د دې فلم ډایرکټر او فلم ساز ارشد خان و. په دې فلم کې شاهد خان، جهانگیر خان، طارق جمال، بسمت چوهان، میډم شاناز، عمران خټک، محمد حسین سواتی او له ده سره ډیرو فنکارانو په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کړې وه. هر کلندر د سکندر د مش وزر ښکاري نادان ته د لیونو هوښیاري څه پېژني. ګرانو کتونکو، د غټ اختر دریم فلم او د 2024 اووم فلم محبت ګندګیري شوه. دا فلم پښتو فلم انډسټري کتونکو ته ورکړي. د دې فلم ساز محمود احمد بابو صاحب او د دې فلم ډایرکټر ارباز خان. په دې فلم کې ارباز خان، جهانگیر خان، محمد حسین سواتی، اصف خان او له دې سره ډیرو فنکارانو په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کړې وه. ته په غاړه کې دمسه د پښتو ګرځې او صرف د ډمان وغږې.
ګرانو کتونکو کله چې وړوکی اختر تیر شو د غټ اختر او د وړوکی اختر څخه علاوه 4 فلمونه مزید پښتو فلم انډستری کتونکو ته ورکړي. په هغو 4 فلمونو کې 8 نمبر فلم و مایلاو. د مایلاو فلم ساز ماسټر علي حیدر صاحب و او د دې فلم ډایرکټر عبید نسیم صاحب. په دې فلم کې عادل علي حیدر چې د ماسټر علي حیدر صاحب زوی و، جهانگیر خان، بسمت چوهان او دارنګه ډیرو زبردستو با کمالو فنکارانو په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کړې وله. زما خوخه دی خوخه نه وه که زما خوشحالي دې نشوه زغملی. زما او ستا د ژوند ترمنځه که څوک هم راله نو ژوندی به یې پرېنږدم. د 2024 نهم فلم عشق لیونیه. دا فلم پښتو فلم انډستری په 28 سپتمبر 2024 کې د نمایش دپاره پیش کړي. د دې فلم ساز علي خان او عاصم جانی په دواړو د دې فلم سازي ترسره کړه او د دې فلم ډایرکټر ارباز خان. په دې فلم کې ارباز خان او جهانگیر خان مرکزی کردار ادا کړی وو. عشق لیونیا عشق لیونیا عشق لیونیا. ګرانو کتونکو د 2024 لسم فلم قربان د جانان. دا فلم پښتو فلم انډستری د کتونکو دپاره پیش کی. د دې فلم ساز اصغر چیمه صاحب او د دې فلم ډایرکټر شاهد عثمان صاحب. په دې فلم کې وقار جانی په اول ځل د هیرو په کرکټر کې د خپل فن مظاهره وکړه. له وقار جانی سره په دې فلم کې دلبر منیر، آصف خان، خالده یاسمین، اصغر چیمه، سلما سواتی، عمران خټک او دارنګه ډیرو اداکارانو په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کړې وه. قربان د جانان قربان د جانان قربان د جانان. ګرانو کتونکو د 2024 اخیری فلم رکیب و. د دې فلم ساز ایوب میرپوري او نغمان سلیم په دواړو د دې فلم سازي ترسره کړې وه او د دې فلم ډایرکټر سلیم مراد صاحب. په دې فلم کې جهانگیر خان، ارباز خان، اصغر چیمه مرکزی کردارونه لوبولی وو. ګرانو کتونکو دا و د 2024 د 11 فلمونو ذکر چې ما له تاسو سره شیر کړي. تاسو ټول دا فلمونه کتلي دي. تاسو ته ښه پته ده چې کوم فلم هیټ و او کوم فلم فلاپ و. د دې په حواله په کمنټس کې ماته ولیکئ. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لویه لاس سپارلي یاسته. د خدای په امان.